او بل یو شعر ویلو چې خفه کېږو به نه بس خبره خو ازاده خبره چې چا څه وکړه ټیک دی و د کت کبډي لوبه به کېدله هر زمان او شروع مې که بیان د کت کبډي لوبه به کېدله ولاړو په پره کې یو بل ته پاسره کې په یو پسې مې منډه کړه په خپه کې مې لږ برېښ شو پوره نقصان را پېښ شو بیا یې وړو ته خو په قار وم خو خیر دی لا بیمار وم د خیر په انتظار وم هلته کت کبډي لوبه چې څوک کوي هغه به خر اولادې نه به م بتري او بیا وایي چې د قون شیرو د هلکان دي ټول کونیان دي بې ادبه او سمیږي نه بې ډبه نو شاعر عبدالستار وایي چې دا ځینې ځینې غیم وایي یاسې ورته خیمه عبدالستار استاد وایي چې غنمرنګي ته د مینې په خیال ګورم غنمرنګي ته د مینې په خیال ګورم او په خیرن پسې به کم ځای ریګمال ګورم او یو خو نه دی چې چا پیره تې تاویږم قربانۍ له سم ګډوری د کال ګورم او خریدار یم خو د صبر نه کار اخلم مال او سر پې ولکومه خو مال ګورم او ما ته خپل نصیب معلوم دی له پخوانه بد نصیبه یم نو بیا ولې پال ګورم او زه شاعر عبدالستار یې دې ته جوړ کړم ځان پې ولم یو ټوپک د ریوال ګورم او وایي دا دوه کسه زموږ په پاکستان کې ایماندار دي یو بل په ټیم راځي او بل بجلی په ټیم کټ کېږي دا بس دوه شعرونه ته وایم چې کمزوری نشي همیشه یې زورور پټوي او څوک ځان د لمر نه پټوي څوک په ګوت انور پټوي او په سرکاري څانګه کې 3 میاشتې قیادو مې خوړو هغه ذات دی چې د سوات او دیر نختر پټوي او دا یو عجیبه شان شعر دی خفه کېږئ به نه سوار شیروار ته لړالۍ چې دواړه لاس یې درله خوږ که خوند یې درکه که نه چې دواړه لاس یې درله خوږ که خوند یې درکه که نه او که بیا د یاد وي نو په لاس کې به مانجه نه نیسي او په دې کې څه دي موږ څه نه وایو خو دومره ده چې راپاسې لمن راکاږه چې بوجا نه نیسي چې دواړه لاس یې درله خوږ که خوند یې درکه که نه او که بیا د یاد وي نو په لاس کې به مانجه نه نیسي او په دې کې څه دي موږ څه نه وایو خو دومره ده چې راپاسې لمن راکاږه چې بوجا نه نیسي او سم د پښتنو په شان مې کلک په غېږ کې ونیسه سم د پښتنو په شان مې کلک په غېږ کې ونیسه او ښکل مې که په دواړه مخه سم د خپلې مور په شان او ما ویلې چې لاس د مینې را به کړې دې ورځ به کې او ویې ویلې ناصره ما ته ښکارې د خپل رور په شان او بل شعر دی کړنګ واچوري د دیګ په لسم کلو کې ملګرو کړنګ واچوري د دیګ په لسم کلي کې ملګرو نو په توره تې سر وامه چې هغې ته پاتې کېږي او مومندو کې شمارلی شم دا ټیک ده چې پښتون یم خو هغه مېلمه مې خوښ نه دی چې شپې ته پاتې کېږي او بل شعر دی چې ذهن مې کار نه کوي او ذهن مې کار پرېښی دی ذهن مې کار نه کوي او ذهن مې کار پرېښی دی او دې کلي ته نه راځي او دا کلیار پرېښی دی او نه پېژني یو او بل دومره خود غرضه دي زم ترې نه راغلی یم او ما متخار پرېښی دی او یو شعر دی چې مال یو ښکلی مې ډېر خوښ دی یو تعویض خو راله وکړه یو ښکلی مې ډېر خوښ دی یو تعویض خو راله وکړه ملا صاحب چې تا کوم نو ځان لی ولې نه کوم ما ورته ګپ کې ویلې خوښ مې ډېر شلمه ورځ د نن شلمه ورځ د خواله نه راځي او ستا غم وي او زه یمه شپه تېره شي خوب دا ستا د غمه ماله نه راځي بس دی نوید صاحب زه به رقیب او غماز ته دومره ګناه ونه کړمه زه به رقیب و غماز ته دومره گناه ونه کم او ساری برائیاں جو ہے میرے جانان میں ہے او بلها میں او خاندل چې ناسا په نظر میں پیشودائی لیکلی و مسکرائی آپ مردان میں ہے تاسو بس دیکھ